یس بیا زه دا کم شي ته وګورم زه خو هر شي بس لیونی یم زویه یس بیا دا تصویران زما په لوس پراته زویه یس بیا زه خو لیونی کېږم زویه یس بیا په لوس وری شوم ګولې ثناءالله لاړ چې ځواني مرګه ورله راوړه هغه ځوانې کې د پیرۍ کوي خویونه دا اولاد ډېرې مجبورۍ ډېر ارمانونه وي خو بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو یو ځل بیا د چارسدې خوره ده او په چارسده کې عمرزو کې یو دوه درې خپرونې ما مخکې هم کړې وې نن چې دا کوم کندې دی دا د مینس کندې او د وسیم جان چې د کوم تصویر نه سټارټ واغسته نو دا د ثناءالله دی ثناءالله یو ډېر ځوان زلمی ماشوم ګلالۍ او هغه زما د دې مورکۍ د زړه ټوکړه وه د دې د زړه غوښې وې او چې دا کوم تاسو ته په دې کونټۍ د پلار ښکاري د ده ملاتړ و خو د ده ملا مخکې نه ماته وه او اوس یې سم سر وخوړ د ثناءالله لاړ څنګه علي مورکۍ لا مې ماته ده بیا بې سرې پاتې شم دغه مې خدای سره و دغه مې سره وس بیا ډېره بې سرې پاتې شم زما یې ډېر خیال ساتلی دی زوی ما یې ټوله روژه په شپېتو روپۍ جنریټر ډک کړی دی یو ځای بل ځای ما له دیاړی کولې سبق یې پرېښی دی مور پلار مې بیمار دی مزدوري به درله کومه زویه زما ښکلې زوی زه خو ډېره بې سرې پاتې شم خدای مې سره و دغه زوی مې سره بیا خاوند مې هم ناجوړه دی ماشومان وړه خویندې دي خدای مې سره دی دغه زوی مې سره هېڅ مې هم نشته زه دې خلکو ته یم چې ما سره د ثناءالله په شان مینه وکړي ما د ثناءالله په شان مینه راکړي په سر الله په شان لاس کې دي زویه ډېره بې سرې پاتې شوم نور مې څه هم نشته بچې زویه زما به دې د دارو غم کوو د مین د اختر جامو غم وکړو پلار دې د دوایانو غم وکړو زویه په شپېتو روپو کې ته زما هر سر څوکړل زویه زما زویه زه تا بچو سپارلم زه ډېره بې سرې پاتې شوم زه ویم چې زما سره داسې مدد وشي چې زما د زوی شانتې مینه ماله راکړي زما ښکلي بچي پلار خو دې بیمار دي زوی هغه خو پته ملا ماته وه د مخکې نه مورکۍ دا راته ووایه دا ثناءالله ده به څه کوو څه کار روزګار به یې کوو څه پسې تلو او څنګه مړ شو ترور کرته او په لار اکسیډنټ د ډاکټر سره شوی دی ترور کرته ډاکټر په دویم ورځ مینګې نیا کر لاړو وی زه ترور کرته زما ښکلي زویه ګلا ډېر سړی وي اکسیډنټ کړی دی زما ښکلي زویه چې اواز دې راغی ملا مې ماته شوه یا زویه نو ما سره یې خبرې هم نه دي کړې که نه زویه په بېهوشۍ کې دې زه لاړه صرف سلیقې حوالې چې زه ورغلې ما نه دي لیدلې نور څنګه زویه بل په خلکو په هغه کې اچولې وه زویه په خلکو په چینجۍ کې واچولې زویه چې زه در رسېدم نو ستا سلیقې ویښې دی ما نه دي لیدلې په هغه کې زویه په بېهوشۍ کې دې سا لاړه یا زویه لیونی شوم زویه زه خو په سم نه پوهېږم نوره زما نه خو سم نه کېږي زویه سر له چلم ورورځه وکړم یو چا نه شو زویه لکه لیونی یم دپسې زما ښکلي بچیه مورکۍ چې کله د ثناءالله په اخرني ځل وته څه خبرې دې ورسره شوې وې جی ما ته یې وي تاسو مې نیا کړی دی دې چې وته نو ما ته یې وي زما ترور راغلی د وي نیا کړه به مې شپه کې ما ته یې نه زویه کور ته ځو نه مینکر داسې سقی وه هغې ته یې بوتا وکړه هغې یې دننه کړه وي ما سقی هم دننه کړې ده وي ته به پاتې کېږي ما ته یې وي چې دا ترور مې شپه کوي ته به هم کې وي دا ترور بچي مې دې ټول وي ګپ شپ به لګو راته وي او وي زه راځم وي مینګې ځو دغه په ترور کله مې زه اسکریم به م خور راته ویم ښه ما دقه نیا کړی دوه ټنګرې دغه ډکي وغوړې او بس وتې دی او بیا اواز راغی وي اکسیډنټ دی کړی دی بیا پې نه یم پېښ دا خو سم قیامت و که نه اما ډېر قیامت تېر شوی دی پلار یې په هسپتال کې زه لیونی په هسپتال کې ګرځېدم ډېر قیامت په ما تېر شوی دی زویه د سخت مرګ نشته که ما زوی ولید په وینه کې جوړ پوړ که نه نو ما مې مسلې باندې کېږم لمدوب خو باندې اور نه بهېږي زویه بې اور یې اوسې ظلم زما زوی ډېر مې وکت هېڅ هم نو
یا زوی لیونی شم د هسپتال نه واپس راتښتېدم زوی چې ومې لیدې زوی پلار دې ځان له برجو سره سر و ځان یې ووه یا زما زویه ته په هسپتال کې لوغړېدې او زه راته په داسې لوغړېدم بس مګه زما کونې بچیه یا زما کونې زویه زه ډېره لیونی یم دا به د اختر نوې جامې کفن شو که نه دا جامې یې چولې وي ځان له یې نوي زپوټې نوي بنین نوي څپلۍ وي دا به ما دې زوی ته خالق مې څپلۍ دې واغېستې وي نه مورې دا به مې پلار ته بیا پاتې شي زه به ځان له نوره کېړې والم زویه پلار ته یې پاتې شوې که نه پلار دې پاتې نه شو زوی په هسپتال کې غیبه شوې چې چا دې جرابې وکړي دي او چا دې کېړې وکړي دي پته یې نه ده لګېدلې زویه ما یې څپلۍ په سترګو نه دي زویه ځان له دې خشته ګړۍ څپوټې دې په اوږه واچو زویه دا دې د سر نه بل پرانیسته زما ښکلي زوی لاس دې مات خپې دې چوري زوی مورکۍ چې دې چارچاپېره دې تمبو ته ګورې دې دیوالونو ته ګورې دې کوټې ته ګورې ته خو به سمه لیونې ګورم بټوې یې رالم تصویران یې رالم نیغې نیغان یې رالم کېړی یې رالم ګلوبې زویه یا زویه زه دا کم شي ته وګورم زه خو هر شي بس لیونی یم زویه یا زویه دا تصویران زما پړوس پراتو زویه یا زویه زه خو لیونی کېږم زویه یا زویه پړوس وری شوم یا زویه ډوډۍ د غم نشته اوښکې مې ډېرې دي زویه شپېته روپۍ ورې په څو ورځو کې ورې 500 روپۍ برابر ولې زویه زما کونې زویه دا په هغې کې زمي غمونه کول زما کونې زویه خلک به غمونه کول زما زوی به روژه به یې ماته کړم به ته دښمني چې به یې وکړو بیا به م ته یا زویه په 500 روپۍ به دې جنریټر ډکو قدرمنو د داسې قسم له اولاد چې کله بېنېټې لاړ شي که نه هغه چې وایي ځوانمرګ شي زموږ دا خلک چې کله چاته خیرې کوي نو وایي ځوانمرګ شي نو دغه د ځوانمرګۍ مرګ او ما تاسو ته وایي د ده د پلار د مخکې نه د ملا ماته وه که زه د پلار ته ووایم چې ما سره یو 2 قدمه راواخله نو د ده دا 2 قدمه به ډېر ګران وي څنګه حال دی دې خبرې نشي کولی په اواز باندې دی دا د چوي دي زویه چې د هغه اواز چوي دي د بیچارو وي معلومه برانګه زویه یا زویه ته به سګرټ څکل د سګرټو نه پرېوت نه سګرټ کې غلي پروت دي که څوک چاوله خوله کې ورکړه خولې ته به کېږي دغه شان ناست دي زویه سره په اوبو خلکو ته به یې راکړي همدقسې ګونګي بیچارو خبرې کوي که به یې خبرې کولې خبرې به یې کولې ثناءالله لاړ ما سره خبره وکړه که نه خبره وکړه ما سره ما سره خبره وکړه وای وای ستا ورور و بچیه جی ستاسو نوم سلمان اوس درته یادېږي جی طالب شینه راوړل اور څه یې راله راوړل څه به یې درله راوړل میوه هر یو شی به یې راله راوړو ګران وی پې جی هغه چې کله یې درته ووایي چې مړ شو نو ته چېرته وې ونیا کړی وه ستاسو نوم دی حسنین ستاسو بچي ثناءالله دې څو ورور مې ورور دی اوس درته یادېږي ته لږ راپاسه ګلاب ما سره لږ راپاسه دا قدرمنو د غریبۍ دا نښې نه دي دا د دې په دې جامو کې د دې د جامې حل وایي لږ راپاسه ګلابه ما سره لږ راپاسه کیمرامین صاحب د دې د جامې هم لږې لږ نږدې نه واخلې دا چپلې او که د دې د کور د حل قدرمنو تاسو وکتل
نو کور هم داسې څه ډېر د تولې نه دی. د دې کور وزم قدرمنو د مورکۍ سره د خپله خپرونه را ختمومه، ځکه نوره مې د لسان الله د مور سره د دې غریبې دا چې څومره ورځې تېرې شو نو دا 20 ورځې یا څومره چې وشوې دا د دې په ژړا سر دی. بیا اکثر له د زموږ ډېر خلک ګیلې کوي، وایي تاسو لاړ شئ په خلکو زوړ غم را تازه کې. نو یا نیکبختو دا خو زموږ میندې دي که نه، دا زموږ خویندې دي چې مونږ هم را نشو او مونږ هم تاسو ته په دې کې مرو نه خو نو دې سره به څوک ودرېږي. ټیک شو زوی لاړ، دا منم د هغه به دغه قسمت و. اوس د زوی نه پس دا جون چې کوم دی که نه دی پلار سره یې زه څه وویم؟ ما سره لږې خبره وکړه که نه، ما سره خبره وکړه لږې څه خو ووایه ثناء الله د ده باره کې راته څه ووایه. قدرمنو د ثناء الله د پلار د خاموشي چې کومه ده که نه د ده په دې ما سره لږ یو 2 قدمه راواخله، لږ بچې د بابا راپاسوه، لږ ما سره راپاسوه دا بابا. زه یم چې د کوم پلار د مخکې نه دا حال وي دا د دې زوی نه مخکې د دا حال و. وایي لږې ډېرې خبرې به یې کولې شوې او اوس چې کله زوی لاړ نو د ده د یو 2 قدمه دا څومره د مشکلاتو نه ډک دي، د غم نه ډک دي. او اوس چې ثناء الله هم لاړ نو د ده ملا اوس ماته شوه. راځه 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 مورکۍ ستا د دې کوره ځمه او بس داسې څه اخرني که په دې زړه دې څه وي خو ووایه راته، ما ته پته ستا د خپرونه چې وچلي نو بیا به ډېر خلک بدې ردې وایي، بیا به ډېر خلک وایي چې په دې زوړ غم را تازه که. خو زموږ دلته صرف او صرف تاسو له راتلل د هغې مقصد او مطلب ده چې که زموږ په وینا سره او دا کم درانه پښتانه میندې خویندې د دنیا ډېر ښه خلک دا ستاسو اواز اوري او تاسو ته ناست دي نو دا زوی خو دې بیا نه راځي، دا خو درته نه وایم ځکه چې زوی خو دې تللی دی. خو د دې زوی په شان به انشاءالله تعالی تا ته ډېر زامن میلاویږي، ډېرې خویندې به درته میلاویږي، ډېرې لوریانې به درته میلاویږي. مونږ ټول ستا زامن یو. څه داسې اخرنۍ خبره دي نو زما د مینهوالو سره دې سره شریکه که. بچیان ته خیال ساتي، ما له دې د زوی مینه راکړي څنګه چې د بې اثرې پاتې شم، ما باندې لاس کړي زما په سر باندې، ما سره د هغه شان د امداد وکړي. زه ډېره بېوسه یم، زما خاوند هم دغه شان دی، زه هم دغه شان بېوسه یم. خدای مې سره و دغه بچی مې سره نور مې څه هم نشته زویه، د الله سره ته ناست یم. دوی ته زه د ما دا چې د میاشتې داسې یو په څو روپو به دې ګزاره کېږي چې موږ داسې چاته ووایو داسې څه منډه تړړه وکړو او ستا د دې کور دا ګزاره دا ستا کانا پینا ستاسو پې د دې علاج دا پې رواني په څومره به م ګزاره کېږي؟ تا ته پته لګي نه د کور د خرچو ورته ته پته لګي چې کور پاس چلېږي، د علاج او د هغه څه باندې چلېږي. زویه نو تا ته پته د ډاکټران د فیسونو داسې لګي، زه اوس نه شم ویلی. هی خدایه دا خو د غریبۍ ژوند او دا د غریبۍ ژوند دا مورکۍ مې څه ووایي. راشئ بچیه دې خوا دواړه راشئ، دې خوا دواړه راشئ. د دې خیچونو جامو سره، د دې خیرونو جامو سره، د دې شلیدلو جامو سره، د دې ګندو جامو سره او د دې دلو بدلو چپلو سره د دې سره د کور وځمه. خو صرف دغه یو خبره چې ستاسو په ذهن کې کینی قدرمنو چې د دغې پلار او د دې مور د دې اوس اخرنۍ اسره دا ده او کم از کم موږ ورسره دومره ودرېږو انشاءالله تعالی چې تر کومې پورې دوی د ثناء الله په ځای نه ولاړ. او زما د مور مې هم دغه یو غوښتنه وکړه چې ما سره ثناء الله په شان ودرېږي. نور تاسو او ستاسو خدای